او دریم تا سوال کړو چې ماشوم کله د مور په شانتي کله د پلار په شانتي دا ولي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ماته حضرت جبرئیل وی کله چې خزه خاون کورواله کوي او د سړی او بس سبقتو کی نو ماشوم د چا په شانتي د سړی په شانتي او کله چې د خزي او بس سبقتو کی د چا په شانتي د مور په شانتي هغه ایمان راوړو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک رسول الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما په الله جل شانه گواہی ورکوم چې الله جل شانه نه ما سوا بل څوک د عبادت لایق نشتا او ته د الله جل شانه پیغمبر یا الله جل شانه د داسې مقام او داسې مرتبه په دین اسلام کې ورکړه عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ چې هغه حیرانې دوه حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ فرمایي تقریبا ترمذی شریف کی روایت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ فرمایل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل کہ تاسو دین اسلام علم د چانه زده کوي د سلور صحابو نه زده کوي صحابونه د سلور صحابونه لومبه د ویمر ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ دویم سلمان الفارسی نه رضی الله تعالی عنہ دریم د عبد الله ابن مسعود نه سلورم د عبد الله ابن سلام نه رضی الله تعالی عنہ بیا حضرت معاذ فرمایل چې تاسو ته پته شته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عبد الله